السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د افغان پښتو ټیپ چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو زموږ نننۍ ویډیو دې په اړه ده چې څنګه کولی شو د یوټیوب چینل ایمیل چې دا هغه چینج کړو. نو نن تر ټولو مخکې تاسو به د خپل پروفایل باندې به کلیک وکړئ او بیا به د سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دا کوم د ګراري نښان چې تاسو ته ښکاري. اوس تاسو دا بل پیج یا صفحه راخلاص شي. دلته به د اډ او ریمیو منیجر باندې به کلیک وکړئ. نو اوس به دلته بیا په دې منیج پرمیشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دلته تاسو کلیک ګورئ تاسو کتلی چې د دې پرایمري اونر چې د هغه دا یو ایمیل ده. که تاسو غواړئ چې بل یو ایمیل پکې هغه کړئ نو به د اونر کې یا پکې اډمین مطلب نو دا به کلیک وکړئ. دا د جیم نښان چې ښکاري بیا به تاسو دا بل اډ نیو یوزر دلته به کوم ایمیل چې غواړئ پکې اونر کوي یا منیجر کوي پکې نو هغه به پکې دلته پکې ورکړئ په دې ځای کې او تاسو به دغه وروسته اونر یا چې هر څه جوړول غواړئ نو تاسو خپله خوښه ده هغه پکې جوړ کړئ. نو زه دلته خپل ایمیل ورکوم او خپل بل ایمیل چې دا نوی ایمیل پکې انوایټ کوم په دې ځای کې. اوس ما خپل ایمیل دلته یې ورکړو نو زه اوس په انوایټ باندې کلیک کوم چې دا ایمیل پکې انوایټ کړم او بیا له هغه وروسته ایمیل ته ځم چې هغه د انوایټ لپاره چې کوم ایمیل ما ته راغلی چې د دې چینل لخوا یې انوایټ شوی. کله چې هغه اکسپټ کړم نو زه به په دې چینل کې چې ده اونر شم. اوس ځم ایمیل ته. ایمیل چې کوم چې په ایمیل ته به زما دې بل ایمیل ته به هم ایمیل راغلی. دا د ایمیل خلاصیږي. دا د هغه ایمیل د اکسپټ انویټیشن لپاره چې کوم ما ته ایمیل د چینل لخوا نه راغلی. نو چې کله دا اکسپټ کړم نو زه به د هغه چینل کې اونر شم. یو خبره ده چې کله تاسو دا اکسپټ کړئ نو تاسو د هغه چینل صرف اونر کېدای شئ او پرایمري اونر. که تاسو غواړئ چې دا مخکینی ایمیل د دې چینل څخه ختم کړئ نو تاسو باید 3 ساعته انتظار وکړئ. کله چې 3 ساعته پوره شي نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه مخکینی ایمیل د دې چینل څخه ختم کړئ او تاسو به پرایمري اونر جوړ شي. نو زه هغه هم تاسو ته اوس ښکاره کوم چې څنګه کولی شو. دلته به بیا تاسو هغه کله چې اکسپټ شي نو تاسو به دا منیج پرمیشن باندې به کلیک وکړئ. ګورئ داسې تاسو کتلی شئ د نوی ایمیل هم اوس اونر شو په دې کې. نو که 3 ساعته وروسته به تاسو دې ځای ته بیا راسئ او دلته به د خپل دا نوی ایمیل چې دا هغه ته به پرایمري نښه کړئ. کله چې تاسو پرایمري نښه کړئ نو بیا به تاسو د دې پرایمري اونر شي او دا پورته کوم ایمیل چې ده دا به لاندې ښکته راشي او دا به بیا پورته ولاړ شي. نو بیا له هغه وروسته د دې سره به هم د دې مخکیني کوم ایمیل چې د هغه سره هم داسې د ضرب نښان پیدا شي. که تاسو غواړئ چې هغه لرې کړئ نو هم کولی شئ او که تاسو غواړئ چې نه دا دې کې پاتې وي دواړو ایمیلونه کار اخلو. نو یعنې زه غواړم چې دواړو ایمیلونو له لارې لوګین شم ساین ان شم نو هم کولی شئ. او که غواړئ چې هغه د دې چینل څخه مخکینی ایمیل لرې کړئ هم کولی شئ. دا وه زموږ نوې ویډیو. تر بلې ویډیو پورې ما ته اجازه راکړئ. کومه ستونزه لرئ کولی شئ کمنټ وکړئ. د الله په امان ښه وخت.